اوهو دا څوک وینم چې دی وینم دا انځر ګل له کومې خوا راغلی دی؟ معلم صاحب سلام، ستړی مشي. وعلیکم السلام، ته هم ستړی مشي نارنجي ګله. مننه معلم صاحب، زه ډېره موده په سفر وم، ایله چې تېره شپه راوګرځېدم نو تاسې ټول مې ډېر یادېدلې. ما ویل چې نن مو احوال واخلم. معلم صاحب لا مو د نارنجي ګل په لیدو تنده نه ده ماته، خو ستاسې له راتګ وړاندې وویل چې بیرته باید ولاړ شي ځکه بیرون ورته ملګري منتظر دي. نه نو داسې نه کېږي، خپل یاد باید بیرته تازه کړي نارنجي ګله. لومړی به یوه ټوکه راته کوې، بیا به دې موږ پرېږدو چې خپلو ملګرو سره د باندې وځې. ستاسو څنګه خوښه ده ګرانو زده کوونکو؟ بالکل مو خوښه ده معلم صاحب. حالا نو نارنجي ګله لومړی به یوه ټوکه راته کوې، بیا به اجازه درکوو. سمه ده معلم صاحب، وایي کوم کور ته غل به راغلی و نو د څیزونو په ټولولو یې چې شروع کړې وه د کور یو ماشوم پرې ویښ شوی و. نو غله ته یې ویلي و چې هغه زما د ښوونځي بکسکه هم درسره یوسه، کنې پلار مې درپسې راویښوم. ګورئ پام مو وي چې کله تاسو دا کار ونه کړئ، تاسو خو لویان یې، باید چې خپلو درسونو ته پوره پاملرنه وکړئ، همیشه په ځان باور ولرئ او په ټولګي کې هڅه وکړئ چې په ګروپي فعالیتونو کې له یو بل سره بشپړه همکاري وکړئ. نارنجي ګله داسې ښکاري چې اوس هم له خپلې شوخۍ نه یې اوښتی. ډیره زیاته مننه نارنجي جانه له دې ښکلې ټوکې او له دې ښکلي پیغام نه دی. خو نو اوس به تا ته اجازه درکړو تر څو ملګري دي د باندې در باندې په غوسه نه شي. مننه معلم صاحب، مننه ملګرو، په لیدو مو خوشحاله شوم. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، تاسې هم ستړي مشئ. هیله ده چې له نارنجي جان سره مو ښې شېبې تېرې کړې وي. ښه نو راځئ چې د نن ورځې د درس عنوان او د زده کړې موخې په سکرین باندې وګورو. تاسې سکرین ته متوجه شئ. د درس عنوان الکینونه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د الکین کورنۍ د مرکبونو عمومي ځانګړتیاوې تشریح کړي، د الکینونو نوم ایښودنه په سمه توګه ترسره کړي، د الکینونو فزیکي خواص بیان کړي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې د نن ورځې درس تشریح کړو، غواړم چې درس ته اړونده یوه پوښتنه په سکرین باندې وګورئ. پوښتنه: آیا پوهیږئ چې په خاوره کې د یو پلاستیکي بوتل تجزیه کېدل څومره کلونه په بر کې نیسي؟ مه حیرانېږئ، زه یې تاسو ته وایم. غوږ شئ، ګرانو زده کوونکو، په نهم ټولګي کې تاسو الکینونه لوستلي دي چې په پراخه کچه د پولومیرونو په تولید کې کارول کیږي. همداراز همدا پولومیرونه بیا د بېلابېلو پلاستیکونو په جوړولو کې استعمالیږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، پولومیرونه زموږ د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ده، خو د مایکرو ارګانیزمونو په واسطه نشي کولی چې تجزیه شي. نو په همدې دلیل د 450 نه تر 0 کلونو پورې وخت ته اړتیا ده تر څو تجزیه شي، چې له همدې کبله ګڼې چاپریالي ستونزې او ککړتیا رامنځته کوي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس پوه شئ چې په خاوره کې د یو پلاستیکي بوتل تجزیه کېدل څومره کلونه په بر کې نیسي؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی درس هم په همدې اړه دی. راځئ چې د الکین کورنۍ هایدروکاربنونه او مشتقات وپېژنو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، موږ د هایدروکاربنونو په ډلبندۍ کې ولوستل چې غیر مشبوع هایدروکاربنونه په دوه برخو یعنی په الکین او الکاین باندې ویشل شوي دي چې زموږ په ورځني ژوند کې بنسټیز رول لوبوي. ګورئ، په یاد مو وي چې د دغه مرکبونو په مالیکولونو کې دوه ګونې او درې ګونې اړیکې شتون لري. په الکینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکې او همداراز په الکاینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري. ښه نو راځئ چې د الکینونو په اړه لا نور معلومات په سکرین باندې وګورو. د الکین کورنۍ. د الکین کورنۍ د مرکبونو عمومي فورمول CnH2n دی. په دې فورمول کې n مساوي 2 او یا له هغه څخه پورته تام قیمتونه اخیستلی شي. د دې کورنۍ ډېر ساده مرکب ایتلین دی چې فورمول یې CH2
دوه ګونې رابطه CH2 دی. د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري چې یوه اړیکه یې سیګما او بله یې د پای اړیکه ده. د الکین د مرکبونو د هومولوګ سلسله د یو میتلین ګروپ په اندازې یو له بل سره توپیر لري. د الکینونو مشتقات په خپلو مرکبونو کې یوه یا څو دوه ګونې اړیکې لري. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ایتلین دوه ګونې اړیکه په یوه سطحه کې واقع ده او د کاربن په شاوخوا کې په آزاده توګه تاویدل پکې امکان نه لري. د الکین کورنۍ دویم مرکب پروپین دی چې په دغو مرکبونو کې د دوه ګونې اړیکې شتون د الکین مرکبونو فعالیت نسبت الکان مرکبونو ته ډیر کړی دی. خو دا هم په یاد ولرئ چې الکینونه د نفتو په کیمیا یا هم پتروشیمي کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. د نفتي محصولاتو یا هم الکانونو د کیمیایي بدلونونو په لومړي پړاو کې الکینونه لاسته راتلی شي. هغه داسې چې د الکانونو څخه دوه هایدروجنه جلا کیږي او د هغوی ایزولوګ الکین لاسته راځي. همدارنګه که چیرې الکایل بروماید او القلي یا هم سودیم هایدروکساید ته تر 55 درجې د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي نو بیا هم الکین لاسته راځي. تاسې متوجه شئ؟ معلم صاحب د ایزولوګ څه ته وایي؟ آفرین فرهاد جانه، ډیره ښه او پر ځای پوښتنه مو کړه. غوږ شئ، هغه مرکب ته ویل کیږي چې د بل مرکب څخه د یو یا څو اتومونو پر اساس توپیر ولري او دا تغییر شوي اتومونه بیا یو شان ولانس لرونکي وي. اوس پوه شوې؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو له یوې لنډې دمې وروسته درس ته به بیا دوام ورکړو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته زه راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، بیا هم سلام، ستړي مشئ. د کیمیا ښوونیزې خپرونې دویمه برخه ده. ګرانو زده کوونکو، په تېره برخه کې مونږ د الکینونو په هکله ځینې مهم مسایل ولوستل. همداراز په ایزولوګ باندې مو هم ځان پوه کړ. دا چې د خپرونې په دې برخه کې څه لولو، نو خپرونه راسره تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو، د اولیفینونو په هکله مو کله څه اورېدلي دي؟ تېره شپه مې د کتاب په یو ځای کې دا ولوستل چې اولیفینونه د تیلو جوړونکو مرکبونو په معنا دي، خو داسې سم ورباندې پوه نه شوم. همداسې ده بس جانه. خو راځئ چې په دې اړه اضافي معلومات په سکرین باندې ګورو. اولیفینونه. الکینونه د اولیفینونو یا اولیفینز په نامه چې د تیلو جوړونکو مرکبونو معنا ورکوي هم یادیږي، ځکه د ایتلین ګاز د کلورین له ګاز سره تعامل کوي او د ایتلین ډایکلوراید مرکب چې یوه تیل ډوله مایع ده جوړوي. ښه، نو اوس پوه شوئ؟ پوه شو. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د الکینونو جوړښت په اړه چې څه ډول جوړیږي او جوړښت یې څه ډول دی بشپړ معلومات په سکرین باندې ګورو. د الکینونو جوړښت. د الکینونو یوه ځانګړنه دا ده چې د هغوی په مالیکولي جوړښت کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه شتون لري چې د دوو جوړو مشترکو الکترونونو یعنې څلورو الکترونونو په مرسته جوړیږي. د کاربن هغه اتومونه چې په خپل منځ کې دوه ګونې اړیکه لري د sp2 هایبریډ په حالت کې دي. د نوموړو کاربنونو هر اتوم 3 سیګما اړیکې چې په یوه سطحه کې شتون لري او 120 درجې زاویه یې جوړه کړې ده تړلي دي. د کاربن د دې دوو اتومونو یو نه هایبریډ شوي د پی اوربیټالونه چې د سیګما په سطحه په عمودي بڼه شتون لري او یو له بل سره موازي دي، یو له بل سره څنګ په څنګ ننوځي او د پای دویمه اړیکه رامنځته کوي. د پای اړیکو جوړونکو الکترونونو ته د پای الکترونونه وایي. د پای الکتروني وریځ د سیګما اړیکې په پاسنۍ او لاندنۍ برخو کې ځای لري.
په دې توګه یې دوه ګونې اړیکه جوړه کړې ده. د کاربن اتومونو ترمنځ د پای اړیکه د دې سبب ګرځي تر څو دوی یو له بل سره نږدې او د اتومونو ترمنځ فاصله لنډه شي. یعنې د کاربن د دوه ګونې اړیکې اوږدوالی د 133 پیکومتر په اندازه دی. په داسې حال کې چې د کاربن د ساده اړیکې اوږدوالی 154 پیکومتر دی. ګرانو زده کوونکو، الکینونه کیدای شي چې یا حلقوي وي او یا هم ځنځیري وي. که الکینونه دوه ګونې اړیکې ولري نو د الکاډاین په نوم یادیږي، او که درې ګونې اړیکې ولري نو د الکاټراین په نوم یادیږي. لکه ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسې په دې مالیکولونو کې وینئ، یو 3 بیوتاډاین دوه ګونې اړیکې لري. همداراز سایکلوبیوتین او یو بیوتین بیا یوه دوه ګونې اړیکه لري. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د الکینونو څخه د یو هایدروجن اتوم په لرې کولو سره یو نوی ګروپ رامنځته کیږي چې د الکینیل په نوم یادیږي. د دې ګروپ اړوند ایتینیل او 2 پروپینیل مرکبونه بیا پراخه استعمالیږي چې د وینایل او د الایل په نوم هم یادیږي. تاسو سکرین ته متوجه شئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب، ستونزه نه لرو. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې په اړه خو هم تاسو په یاد وي چې د الکینونو نوم ایښودنه هم د الکانونو نوم ایښودنې غوندې ده. یوازې د ANE وروستاړی ENE وروستاړي ته بدلیږي. او معلم صاحب. ډېر ښه. اوس نو هم د الکینونو نوم ایښودنې ته ښه دقیق متوجه شئ. د الکینونو نوم ایښودنه په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی پړاو یې هم د کاربن د اوږد ځنځیر انتخابول دي. معلم صاحب، په دې پړاو کې باید څه ترسره کړو؟ آفرین حسن جانه، تاسې غوږ شئ. تاسو ته یې وایم. په لومړي پړاو کې لومړی د دوه ګونې اړیکې اصلي یا هم اوږد ځنځیر انتخابیږي او بیا وروسته له هغې د ANE وروستاړی ENE وروستاړي ته بدلیږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دویم پړاو کې چې په اصلي یا هم په اوږد ځنځیر باندې د شمارې وهل دي، په دې پړاو کې لومړی په اصلي یا هم اوږد ځنځیر باندې شماره وهل کیږي او دا شماره له هغه طرف څخه پیلیږي چې دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي. لکه ګوره ګرانو زده کوونکو، په دې مرکب کې دوه ګونې اړیکه ښي لوري ته نږدې ده، نو ځکه موږ هم شماره له ښي لوري څخه پیلوو. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، که چیرې د الکینونو په نوم ایښودنه کې البته د دویم پړاو په دویمه مرحله کې دوه ګونې اړیکه د اوږد ځنځیر په منځ کې واقع وي او عین شمېر کاربنونه هم یوې خوا او بلې خوا ته ورسره واقع وي، نو شماره له هغې خوا څخه شروع کیږي چې خاښ ته نږدې وي. لکه قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د الکینونو په نوم ایښودنې کې دریم پړاو په اصلي یا هم اوږد ځنځیر باندې د ګروپونو یا هم د معاوضو د موقعیت ټاکل دي. که چیرې په اصلي ځنځیر باندې یو یا څو ګروپونه نښلول شوي وي، نو د هغه کاربن شماره لیکو چې ګروپ ورسره نښلول شوی وي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، ګورئ په یاد مو وي چې که چیرې د ګروپونو تعداد زیات وي، نو د الفبا د تورو د ترتیب پر اساس لومړی د دوی اړوند کاربن شماره او ورپسې د دوه ګونې اړیکې لرونکي کاربن شماره لیکل کیږي. که دوه ګونې اړیکې له یو څخه ډېرې وي، نو د ډاین او د ټراین په وروستاړو سره یې نوم پای ته رسیږي. لکه ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو دغه مرکبونه وینئ، د دې مرکب نوم 2 میتایل 3 هیکزین دی. همداراز د دې مرکب نوم هم 2 ایتایل 1 پینتین دی او د دې مرکب نوم 2 میتایل 1 3 بیوتاډاین دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، خوښه مو ده چې د خپرونې په دې برخه کې په ایوپک طریقه د ځینو مرکبونو نوم ایښودنې په اړه یو فعالیت ترسره کړو. خوښه مو ده معلم صاحب.
سمه ده خو له یوې لنډې دمې څخه وروسته. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه کوچنۍ غونډې دمه لرو. بیرته زه راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې وروستۍ برخې ته بیا هم هرکلی کوم. ستړي مه شئ. ګرانو زده کوونکو، اوس هم د ژمنې سره سم غواړو چې د آیپک په طریقې د الکین کورنۍ ځینې مرکبونو اړوند نوم ایښودنې په هکله یو ګروپي فعالیت ترسره کړو. نو ملتیا مو وکړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس به نو په نوبت سره د ځینو مرکبونو نومونه او د هغوی فورمولونه په سکرین باندې وښودل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسې به هر یو د خپل اړوند مرکب فورمول او نوم د سکرین څخه په خپلو کتابچو کې لیکئ، او که چیرې تاسو نه نوم ایښودنه غوښتل شوې وه نو نوم ایښودنه به یې کوئ. که چیرې تاسو نه یې جوړښتیز فورمولونه ذکر شوي وو چې جوړښتیز فورمولونه یې ولیکئ، نو تاسو به یې جوړښتیز فورمولونه په خپلو کتابچو کې رسموئ او لیکئ به یې. خوښه مو ده؟ خوښه مو ده معلم صاحب. ډېر ښه. نو تاسې سکرین ته متوجه شئ. لومړۍ پوښتنه عباس جان، دویمه پوښتنه فرهاد جان او دریمه پوښتنه حسن جان ته اړونده ده. تاسې متوجه شئ. لومړی پوښتنه: لاندې جوړښتیز فورمول د کوم مرکب دی؟ دویمه پوښتنه: د 2 ډای میتایل 2 پنتین جوړښتیز فورمول څه ډول دی؟ دریمه پوښتنه: 15 میتایل 2 هپتین جوړښتیز فورمول څه ډول دی؟ ښه نو فعالیت مو پیل کړئ. ښه نو فعالیت مو خلاص شو. هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو په ترتیب سره لومړی د عباس جان، بیا هم د فرهاد جان او بیا وروسته له حسن جان څخه اورم چې نوم ایښودنه یې څه ډول کړې او جوړښتیز فورمولونه یې څه ډول رسم کړي دي. معلم صاحب، دا د 2 ایتایل 4 میتایل یو پنتین مرکب دی. معلم صاحب، دا د 2 ډای میتایل 2 پنتین جوړښتیز فورمول دی. معلم صاحب، د 15 میتایل 2 هپتین جوړښتیز فورمول داسې دی. آفرین، ډېره لږ ګرانو زده کوونکو. د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې فعالیت مو په عالي توګه سره ترسره کړ. اوس به هم په الکینونو کې به په ایزومیرونو باندې بحث او خبرې وکړو. ښه نو الکینونه بېلابېل ایزومیرونه جوړوي چې دلته یې یوازې په 4 ډولونو باندې بحث کوو. په الکینونو کې ایزومیرونه په 4 ډوله دي چې عبارت دي له زنځیري، موقعیتي، وظیفوي او هندسي ایزومیرونو څخه. ګرانو زده کوونکو، لومړی به په زنځیري ایزومیرونو باندې وغږیږو. الکانونو ته ورته الکینونه هم زنځیري ایزومیرونه یا هم خاخ لرونکي ایزومیرونه لري چې دغه مرکبونه یو د بل زنځیري ایزومیرونو په نوم یادیږي. د بیلګې په توګه یو بیوتین او 2 میتایل پروپین یو د بل زنځیري ایزومیرونه دي. تاسې سکرین ته متوجه شئ. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسې وینئ د دغه مرکب نوم یو بیوتین دی.
او دغه بل مرکب چې کوم تاسو وینئ د دې مرکب نوم هم 2 میتایل پروپین دی. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په الکینونو کې د ایزومرونو بل ډول د موقعیتي ایزومرونو په نوم یادیږي. یعنی په الکینونو کې چې دوه اړیکه یې بیلابیل موقعیتونه ځانته غوره کوي. د بیلګې په توګه یو پینتین او 2 پینتین چې یو د بل موقعیتي ایزومرونه دي. تاسو متوجه شئ؟ خانو ګرانو زده کوونکو تر دې ځایه خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ لا نه لرو. ډېر ښه. نو اوس به هم په وظیفوي ایزومرونو باندې بحث وکړو. الکینونه او سایکلو الکانونه چې سره ورته د کاربونونو شمیر ولري یو د بل وظیفوي ایزومرونه بلل کیږي. تاسو سکرین ته متوجه شئ؟ درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د هندسي ایزومرونو تر ټولو ساده مرکب بیوتین دی چې د دوو کاربن د اتومونو ترمنځ یوه دوه اړیکه لري. دا دوه ګونې اړیکه د دې سبب ګرځي ترڅو اتومونه د اړیکې د محور په اوږدو کې ونه څرخیږي چې دا عمل د دوو بیلابیلو مالیکولونو د جوړېدو سبب ګرځي. ګرانو زده کوونکو په یاد ولرئ چې که چیرې معاوضې د دوه ګونې اړیکې یوې خواته قرار ولري د سیس په نوم او که چیرې د دوه ګونې اړیکې دواړو خواو ته قرار ولري نو د ټرانس په نوم یادیږي چې یو د بل ایزومرونه دي. لکه ګرانو زده کوونکو دغه مرکبونه چې تاسې وینئ یو د بل هندسي ایزومرونه دي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ سیس 2 بیوتین کې دواړه معاوضې د دوه ګونې اړیکې یوې خواته قرار لري او په ټرانس 2 بیوتین کې دواړه معاوضې د دوه ګونې اړیکې په دواړو خواو کې قرار لري. ښه نو تر دې ځایه خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو راځئ چې د الکینونو فزیکي خواص په اړه بشپړ معلومات په سکرین باندې ګورو. د الکینونو فزیکي خواص. د الکینونو فزیکي خواص د هغوی له ایزولوګ الکانونو سره ورته لري. خو د الکینونو د ایښېدو درجه د هغوی له ایزولوګ الکانونو څخه ډېره ښکته ولې د هغوی کثافت لوړ دی. د دې کورنۍ 3 لومړي مرکبونه له ایتلین څخه تر بیوتین پورې په ګاز حالت، له پینتین څخه تر اوکتادیکین پورې په مایع حالت او له اوکتادیکین څخه لوړ مرکبونه د موم یا جامد په حالت کې شتون لري. د الکینونو د کاربن سکلیټ او فضایي ایزومرونو جوړښت د هغوی په فزیکي خواصو باندې اغیزه لري. ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې چې تاسې وینئ د ځینې الکینونو فزیکي ځانګړتیاوې ذکر شوي دي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دا مو باید په یاد وي چې د ټولو اولفینونو یا هم الکینونو مخصوصه کثافت د یو څخه لږ د ځانګړي بوی درلودونکي وي او په اوبو کې کم حلیږي. ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې تاسې وینئ چې له ایتلین څخه تر ایزو بیوتین پورې د ولي کېدو او همداراز د ایښېدو ټکي لوړیږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو نننی درس مو همدومره و. راځئ نو چې د نن ورځې د زده کړې پایلې هم په سکرین باندې وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د الکینونو یوه ساده ځانګړنه دا ده چې د هغوی په مالیکولي جوړښت کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه شتون لري. د کاربن هغه اتومونه چې په خپل منځ کې دوه ګونې اړیکه لري د sp2 هایبریډ په حالت کې دي. د دې کورنۍ عمومي فورمول CnH2n دی چې په دې فورمول کې N2 او له هغه څخه پورته تام قیمتونه اخیستلی شي. د الکینونو نوم ایښودنه الکانونو ته ورته ده چې په الکینونو کې د ANE وروستاړی په ENE وروستاړي بدلیږي. د الکینونو لومړي 3 مرکبونه له ایتلین څخه تر بیوتین پورې په ګاز حالت، له C15 څخه تر C18 پورې په مایع حالت او له C18 څخه لوړ مرکبونه د موم یا جامد په حالت کې شتون لري.
د ټولو اولفینونو یا د الکینونو مخصوصه کثافات له یو څخه لږ د ځانګړي بوی لرونکي او په اوبو کې کم حلیږي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې ښې چارې.